ما روپو او تا ډالرو باندې وجني ما روپو او تا ډالرو باندې وجني لر په بر او بر په لرو باندې وجني پښتانه په ټوپک نمرې لیونیا پښتانه خلک خبرو باندې وجني خوږې نه لګي یاره خې خبرې پچا خې نه لګي یاره او خجي وایا نو په خجي خو پیسې نه لګي یاره او بلا وخت غواړي چې پورته سړی خیجي خو چې لویږي نو مودې نه لګي یاره او هر یو سر خو سرکشي کولی نشي په هر قبر خو جنډې نه لګي یاره یو ډله راشي او ما وویشي په ډیرو ډلو زه ډله شم لښکر پکې زما ماتیږي او دوه زورور چې کله خپل زور ازمایي خالده د تن هډوکي سراسر پکې زما ماتیږي توره که پسه شي د لوره ښه ده ترزنه خور د دله روره ښه ده زما د لختو د وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده او زه د بهر چرګان پلاو څه کوم ماله د خپلې مور د سپوره ښه ده او چې سر تر پایه پکې ټوله ښکاري داسې پړونې نه سرتوره ښه ده زما سکون زما قراره خدای دې حس مه کوه ډېر خفه کېږم په تا یاره خدای دې حس مه کوه که مزدوري که شاعري که زندگی کومه هر څه چې کوم نو ستا دپاره خدای دې حس مه کوه پښتون نه تپوس وکړو په پښتو ژبه کې وایه پښتونه ستا د زړه مینه د چا سره ده پښتون ته جواب ورکړو په پښتو ژبه کې که ته پښتون یې زما ټوله مینه تا سره ده څنګه چې غزل کې کافیې پسې ردیف پکار وي داسې هر څیز کې کامیابۍ له یو حریف پکار وي او ښه نیکعمله درې زامن به درنه غواړم خدایه یو لږ سرتیزه یو عالم یو به شریف پکار وي او د اوسني دور زلمي به مینه څنګه پالي مینه کې خامخا مجنون غوندې تکلیف پکار وي او نن د پښتو ادب اجلاس کې مشرانو ویل د کسکریزم مخنیوي له به ظریف پکار وي رقیب د بدې ورځې خاندي ډېر پې ښه پوهېږم ماشوم خو نه یم چې په دې خبرو نه پوهېږم ما د حیا نه پوه ځان ناپوه کړی ورته داسې ډېر کم خلک پوهېږي څنګه چې زه پوهېږم چې عکاسي به یې زموږ د ثقافت کوله نن هغه خلکو د عزت مې جنازې ویستې او د حیا ډکه پښتنه یې په بازار ګډه کړه د پښتنو نه په هر ځای کې جامې ویستې او نن یو کاکا مې د پښتو ژبې ډرامه کتېده لاسې غوږونو ته کړل زر زرې توبې ویستې هوې واډونه خرڅوم دی ښار کې د رزق غم دی نو خپل پن ځکه بایلم دی ښار کې او خدایه د ګاګ د زیاتولو دعا نشم غوښتی د خېټې غم له تابوتونه خرڅوم دی ښار کې عقل مې لږ د ډېرو خلو راله دماغ خراب کړل د مسلو راله دماغ خراب کړل ادب ګونګې او سیاست د مصلحت په در کې د مشاعرو او مشورو راله دماغ خراب کړل چا راته وی شاعران خلکو له مازغه راکني چې کودالۍ ورسره نه وي دا په سر راکني ما ورته وی ګورې د خولې نه به یې ځان وساتئ ورسره ژبې وخکۍ دي دی پې غره راکني او داسې څوک شته دا کنستو والا چې پوهه کي لږ چېرته کې نور څوک دی راکني مونږ دې نه راکني ځوانه هر یو کار کوه په منډه خو چې لاړ نشي په مخ کې په لار لنډه چاته اونه ښایي خپل د وجود برخه چاته اونه ګورې چرته په بربنډه کاڼي موله د چا د بیر کور ته په رضا د مور نه وغواړه کرکنډه
او داسې کار مکړه چې خلک ته بیا بولی په نومونو د لوپر او د لونډه او ځوانه ته د ظریف خان نصیحت خپل کړه چرې مه کوه په چا پسې ملنډه